باندې دا واجب ده د خپل اولاد نفقه حلال نفقه یغه ته ګټل دا په ما باندې واجب ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کنز المال مشهور حدیث ده طلب الحلال واجب على كل مسلم د حلال مال طلب کول دا په هر مسلمان باندې واجب ده. او یو بل حدیث کې دی الله رسول فرمایلی دی طلب الحلال فریضه بعد الفریضه د حلال طلب کول دا د فرایض نه بعد و فریضه ده. لکه څرنګه چې لمونځ روزه زکات حج دا فرایض دی الله فرض کړی دی نو د دې فرایض نه بعد یعنی چې لمونځ وکې نو تجارت فرض ده روزه دغه رقم زکات دغه رقم حج سره لدې سره تجارت او حلال کمایي دې حصول دام په مسلمانانو باندې فرض ده. الله رب العزت قرآن کریم کې پاک مال ته د خیر په نوم سره یاد کړی دا. الله رب العزت قرآن کریم ته په مال ته قرآن کریم کې خیر وایي بهتري یعنی بهتره رقم په سوره جمعه کې الله رب العزت مال تعالی خپل فضل ویلی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة دین بعد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. الذي جمیل منظور کوي نو بیا په باندې خوارسي او دی الله فضل نو الله رب العزت حلال ترغیب او ترهیب کیم دا حدیث راخسته دا چې کوم سړی د خپل وړو بچو د نس د کولو لپاره مهنت او مشقت کوي مزدوری کوي فهو فی سبیل الله دا سړی دی الله په لار کې ده یعنی دا په جهاد کې مشغوله ده. دا رقم کوم سړی چې د خپل زاړه پلار مور دیغو د ضرورتو پر کولو لپاره مهنت مزدوری کوي دا سړی دی الله په لار کې ده. سړی خپل نس د کولو لپاره مهنت مزدوری کوي حلال روپی ګټي او دې لپاره چې دا نسوان محتاج کینا ځان وساتي دا سړی دی الله په لار کې ده. والسلام فرمای ان الله يحب المؤمن المحترف لا رب العزت ليغمن سرا من لري محبت کوي کوم چې حلال روزي ګټلو لپاره کوم صنعت کوم حرفت کوم پیشه اختیاري دې لپاره چې د دې په ذریعہ باندې حلال روزي وګټي حلال نفقه وګټي داسې پیشه اختیار کړي. ابو البشر مشکول پلار حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بارک راځي د دې زراعت پیشه
روزي وه او د هغه نه به ده خپل نفقه چلوله. دغه رقم د حضرت ادریس علیه السلام باره کې راځي چې د سلایي کړایي کار به کوو. دا د درزیتوب چې کومه شعبه ده چې د اوله موجد اوله ایجاد کوونکی دا حضرت سیدنا ادریس علیه السلام ده. دغه رقم د حضرت داود علیه السلام باره کې خو قرآن کریم هم وایي چې حضرت داود علیه السلام به غرې جوړولې زرهه چې ورته وایي او مجاهدین او سپایان یې د جنگ لپاره استعمالوي. دا د حضرت داود علیه السلام پیشه وه او نبی علیه السلام نه اوله چې څومره انبیا کرام تېر شوي تقریبا ټولو یوه عامه پیشه دام کړې ده چې ټولو جزیې د بزو چې کومه اجرت ده په دې باندې دوی وخت تېر کړی ده. نو دا د ټولو انبیاو پیشه وه. دغه رقم خپله د نبی علیه السلام تجارت کړی. دغه تجارت یې په مضاربت کې هم کړی او په شراکت یې هم کړی ده. خپله د نبی علیه السلام د واده چې کوم سبب وګرځېده هغه د ده تجارت و د مضاربت مکې معظمې مالدار ترینه کونډه او د حسب او د نسب لحاظ سره اوچته ښځه مالدار ترینه ښځه حضرت سیده خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې به هر سړي ته هر تاجر ته خپل مال به یې ورکوو بیا به یې مضاربت باندې کومه ګټه به وسوه هغه ګټه باندې هم په نیمه یو نبی علیه السلام ته یې هم ورکه او نبی علیه السلام په مضاربت باندې دا مال له مکې معظمې نه شام سفر یې وکړو. تر ټولو نه زیاته نفع او ګټه د الله رسول وکړله. بیا د دې دیانت او د امانت نه حضرت خدیجه دومره متاثره سوه چې خپله نبی علیه السلام ته د نکاح پیغام یې ورولږه. حالانکه خدیجه هغه ښځه به چې د مکې معظمې هر رئیس هر مالدار هر امیر د هغه دا خواهش و چې له خدیجې سره واده وکړو خو حضرت خدیجې د چا رشته قبوله نه کړه. نبی علیه السلام رشته خپله نبی علیه السلام ته یې رشته یې ورولږله. نو نبی علیه السلام مضاربت هم کړی او نبی علیه السلام شراکت هم کړی. حضرت سیدنا عبدالله ابن صاحب رضی الله تعالی عنہ صحابي ده. هغه فرمایي چې د اسلام نه اوله په جاهلیت کې نبی علیه السلام دا د ما پارټنر وو په تجارت کې د ما شریک وو. کله چې زه مدینې منورې ته نبی علیه السلام په خدمت کې حاضره سوم نو نبی علیه السلام ما ته وفرمایل چې زه دې وپېژندلم. ما ورته ویل چې تا به ولې نه پېژنم، تا به څوک نه پېژني، ته خو د ما شریک وې او ډېر بهترینه شریک وې. نه به دې یوه خبره ځنډوله او نه به دې د کاروبار کې له چا سره جنگ جګړه ترخه خبره کوله. نو نبی علیه السلام خپل هم تجارت کړی. دغه رقم خلفای راشدین نبی علیه السلام چې کوم خلفا دي 4 خلفا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مکې معظمې مشهوره تاجر ده، کپڑے تجارت به کو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مکې معظمې مشهوره تاجر ده، ریشم کاروبار به کو، ریشم خرید و فروخت به کو. او سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یغه خودی دومره عجیب او غریب قصې دي. ټول مکې معظمې تر دې نه اوچت او لوی بل تاجر مکه معظمه کې نه و، دومره عظیم او لوی تاجر و. خپل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ به ویلل چې په مکه کې لما نه بل لوی اوچت نه په قریشو کې څوک تاجر سته او نه په ټول عربو کې څوک د ما مقابل سته، دومره اوچت تاجر و. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ به ویلل چې رب مې دې قسم وي ما د مسلمانانو لمان نه کلم یو شی نه ده خوړلی، چې شی مې چې خوړلی خپله مې ګټلي له خپل مال نه مې خوړلي. نو دم تجارت کوو. دغه رقم نور صحابه کرام دی، عبدالرحمن ابن عوف ده رضی الله تعالی عنهم. دغه ټولو تجارت مشهور او دوی تجارت پیشه اختیار کړې وه
مگر د دې تجارت او د دې کاروبار د دې خرید او فروخت داسې وو چې دې له دین نه له الله نه له شریعت نه نه کړه غافله. قرآن کریم خپله د دې پاکي او د دې ګواهي قرآن کریم کوي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا صحابه کرام دا خدا سي سړی وو، قرآن کریم سړی ورته ویلی دی، دا خو سړی وو. دې تجارت خرید او فروخت دې دنیا دې له دین نه له الله نه د الله له شریعت نه دې غافله نه کړه. نو صحابه کرام ټولو تجارت پیشه اختیار کړه. او بیا ما پرون اشاره درکړه چې د صحابو نه بعد د صحابو شاګردان دي ائمه کرام اصلور امامان حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله علیه ټولو امامانو امام خپل دومره مشهور او عظیم او لوی تاجر د ریشم په زراو طلبه او علماو ادغو تنخوا ادغو نفقه ادغو خرڅ خوراک د بد امام اعظم صاحب له نفقې نه له خرچې نه کېد. او د په کارخانه کې په سلاو نه زیات مزدوران به ول. په هغه زمانه کې بعض عرب علماو کتابونه لیکلي دي، په هغه کې د دغو صحابه کرامو او د ائمو چې کومه دنیا ولا یو ځای کې ما پړاوی او عرب عالم لیکلیو 10 مليون ډالر امریکي ډالر د نن سبا د یو صحابي باره کې لیکلیو 10 مليون امریکن ډالر وای دیغه د دولت اندازه و. دا ټول تجارت کو. امام اعظم صاحب کارخانه و ریشم کاری کو. امام مالک رحمت الله علیه اوچت امام د لوی تاجر و. دغه رقم ډیر امامان دي دغه نمونه چاته نه دی معلوم. د دومې درجه طالب علم د قدوري ویای امام قدوري نوم چاته نه ده معلوم. قدوري دغه نوم نه ده. قدوري د پیشې طرف ته نسبت سوی ده. قدوري دیګچانو کار به کو، دیګونه به جوړول، دیګونه به خرڅول. خپل نوم یې څوک نه پیژني. امام قدوري مشهور حنفي مفسر او فقيه او امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه نوم یې څوک نه پیژني. جساس امام جساس اجسو کار به کو. دغه رقم امام بازار ده غلې کار به کو، د کپڑے کار به کو. امام زیات رحمه الله خپل نوم یې څوک نه پیژني. زیات تیلو ته وایي، زید تیل ته ویل کې تیلو کاروباري او د تیلو تاجرو دا دی هغه پیشه و. داسې په سلاو ائمه دي، په سلاو علما دي چې د یغو پیشه لخپل پیشه نه دی مشهوره سوي، په خپل نوم نه دی مشهوره سوي. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه 40 نه زیات حجونه کړي او څومره زیات الله رب العزت یغه ته درجه ور کړي و. د امام اعظم صاحب شاګردو رئیس او د نواب یو زوی و، پلار به حساب نزکی او دنیا ورته پرې شوه. سره د ټول ځوان په دریو شیانو کې تیر سوی، یا په علم کې، یا په جهاد کې، او یا په حج کې. 40 حجونه کړي، 40 حجونه. او اده چې څومره پیسه ولا دا په علماء او طلباو په دغه باندې دې پیسه لګیدا. نو خبره مې دا درته کوله دا چې یا دا چې کومه خبره دې زمانه په بدعاتو کې یو بدعت ده. دا د دې زمانه په بدعاتو کې یو بدعت جوړ شوی ده، خصوصا هغه غریب څوک کار نه کوي وای ملا تیار باندې او کله کار وکي وای ملا ته وګوره او کار ته وګوره. ملایانو دنیا په ولګي ملا نه ما سوا یو دیندار سړی هغه که په کار باندې کار ته بنځي زنوم نه اخلم ډیر خلک به خپسي. یو پیشه د دین یو کار د دین دانی ولای کاروبار نه کوي،
حلال روزي نه ګټي بس په دې باندې قانې د موږ د دین په کار کې لګیای دغه چې دا زه په میراب کې درته ناست یم دا جمع در کوم بیان درته کوم دا په ما فرض واجب نه ده تاسې بچانو ته علم د علم ارشول په ما نه ده واجب هېڅ په ما باندې واجب نه ده په ما باندې دا واجب ده د خپل اولاد نفقه حلاله نفقه یغه ته ګټل دا په ما باندې واجب ده که چیرې د ما حلاله نفقه ما ته نه پیدا کیږي او د دې امامت په وجه د دې ملایې په وجه د دې تدریس په وجه دا تدریس او ملایې او امامت دا دین نه ده دا بېدیني ده نو خبره مې دا درته کوله شریعت خپل عملی دغه خلکو خپل نمونه او مثال پیش کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال کافی ده بیا د خلفای راشدینو بیا د ائمه مجتهدینو بیا چې دا څومره امامان تیر شوي دي نو بیا به د موږ کوم خدمتونه یې کوم به د موږ کارونه یې کوم به د موږ عذرونه یې نو به هر حال دا خبره مې درته تفصیلي ځکه کړله چې دې طرف حاضره کو کوم وسواس دي وسوسې دي شیطانی خیالات دي کله کله شیطان د دین په نوم باندې سړی ته بېدیني پیدا کوي په سړی کې د دې نه ځان وساتو دې ته عبادت ووایو لکه څرنګه چې لمانځه ته او روزې ته د الله حکم وایو او دې ته عبادت وایو دغه حلاله نفقه ګټل دا عبادت بلکې آخر